بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډاکټر صاحبانو. زموږ نننۍ موضوع ده د هایپوتالاموس څخه د ای ایچ او اکسیټوسین هورمون افرازېدل او د پوسټیریر pituitary gland posterior lobe څخه سیکریټ کېدل بلډ ته ریلیز کېدل بلډ ته د دې باره کې خبرې کوو او د دې په فنکشن باندې خبرې کوو. راځئ موږ سره اوسئ. نور نه مخکې راځو ډاکټر صاحبانو. hypothalamus دا infundibulum ده، دا posterior lobe ده او دا anterior lobe ده، pituitary gland. ډاکټرانو دې لیکچر کې موږ خبرې کړې وې د hypothalamus او د pituitary gland د anterior lobe هورمونز باره کې. هغه موږ ویل، بیا هغې پسې موږ د پورټل سیسټم باره کې خبرې وکړلې. خو نن موږ د hypothalamus او د posterior lobe باره کې خبرې کوو او د دې په هورمون په فنکشن باندې خبرې کوو. نو ډاکټرانو دا شو د hypothalamus نیورون شو ډاکټرانو. دا posterior pituitary gland دی. موږ ویلو چې hypothalamus اکسیټوسین او ای ډي ایچ منفیکچر کوي، سینتسایز کوي او راوړي دلته posterior lobe کې سٹور کوي. خو بیا ورته چې کله hypothalamus سیګنل ورکړي نو posterior lobe چې دی دا یې بلډ ته ریلیز کوي. صحیح ډاکټر صاحبانو. نو د دې دوه هورمونزو چې یو ته موږ ویلې اکسیټوسین او بلو ای ډي ایچ. ډاکټر صاحبانو ای ډي ایچ او اکسیټوسین په هایپوتالاموس کې جوړیږي او فقط پوسټیریر لوب داسې کوي. دا ډاکټر صاحبانو ای ډي ایچ او اکسیټوسین د هایپوتالاموس نیورون دي. صحیح شو. نیورون چې کله هم خپل کیمیکل بلډ ته ورکړي ته بیا موږ وایو هورمونز. صحیح ډاکټر صاحبانو. بیا دا نیورو ټرانسمیټر نشي کېدلی. دا د هایپوتالاموس نیورون سیل باډیان دي. صحیح ډاکټر صاحبانو. دلته جوړیږي، راوړي دلته خپل اکزون کې سٹور کوي. پوسټیریر لوب چې په خپل اکزون کې سٹور کوي دا هورمونز. او کله چې د هایپوتالاموس سیګنل ورکړي بیا دا ریلیز کوي او بلډ ته وړاندې کوي. چې په دې کې یو دی اکسیټوسین او بل دی انټي ډایوریټک هورمون. نن موږ ډاکټر صاحبانو په دې خو تاسو پوه شئ انشاءالله.